دا ځای چې دی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د هغه مقبره ده. دلته ورته مسجد هم جوړ کړی دی او مقبره چې ده بې شاته ده. نو راځئ چې دا مقبره درته وښیم. دا چې دی دلته ورته جومات جوړ کړی دی او خپله مقبره چې ده هغه مخکې ده، هملته ځو. دلته خوا کې ورته قبرستان هم جوړ کړی دی. او دا ځای چې دی د داسې غونډۍ غوندې ده، د هغې په سر باندې دی. دا خوا او شا کې چې دی ټولې غونډیګانې دي. او یو شی باید ووایم چې دلته دې کې وایي داسې اختلاف شته دی. اکثره ملګرو ته به د دې معلومات وي چې بعضې خلک وایي چې د دمشق خلک چې کوم دي هغوی وایي چې نه، مقبره چې ده هلته ده، او دوی وایي چې نه دلته ده. نو دغه یې مقبره ده. دغه دی، دلته ملګرو ننوځو. دغه مقبره ده خپله. اوس بېرته دا د مقبرې نه شاته ځای هم وښیمه. شاته یې ورسره داسې هدیرې جوړې کړي دي.